په 7 ولایتونو کې افغان ځواکونو 96 طالبان وژلي دي. دا چې په کومو ولایتونو کې افغان ځواکونو تازه عملیات کړي دښمن څنګه په وارخطا دی په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. افغان ځواکونو تیر 4 ساعتونو کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې 96 طالبان وژلي دي. له ملي دفاع وزارت څخه په څو جلا خپاره شوو خبرپاڼو کې راغلي چې په تیر 4 ساعتونو کې د افغان ځواکونو له لوري د هیواد په 7 ولایتونو لغمان، ننګرهار، فاریاب، کاپیسا، کندهار، هرات او کندوز کې 96 طالبان وژل شوي دي. په خپاره شوي خبرپاڼو کې ویل شوي چې د یادو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو له لوري ځای پر ځای شوي ګڼ شمېر ماینونه هم د افغان ځواکونو له لوري کشف شوي او خنثی شوي دي او دغه راز د یادې ډلې ګڼ شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. باید یادونه وشي چې تیره ورځ هم په 4 ولایتونو کې 450 طالبان وژل شوي وو. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیل لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.